واړه واړه کوچنیان کابل کې په شهادت ورسول، 14 جنازې دې راته کېښودلې. په پېښور کې د پاکستان د پنجابي غلامانو ګلخانانو یا په هر څه ته ورته وایي د پاکستان پولیسو موږ په شهادت ونه رسوو په پېښور کې چې جنډې راخلاص کړلې. ته دومره بېناموسه ته داسې د بېوجدانه بچه یې چې تا په ملي بیرغ باندې خلک ووژل. ته څه ته خر یې د تا جنګیالي چې ټوپک یې په لاس کې اخیستی ټول د بې تعلیمه بچیان دي، ټول وحشیان دي، الف بې دې باندې نه پوهېږي، ته په دې باندې حکومت کوې. نو خو ته که غواړې چې ځان ته غږ راټول کړې، افغانانو سره زور ووهه، افغانان په ټوپک باندې وله، ولې ته غواړې ته غږ راټول کړې. او که غواړې ته غږ راټول نه کړې، بیا درته وایم زه لږ دښمني درسره نه لرم. ګوره څوک د حق او دا خلک وایي ښه خیر ده صحیح شو، حقاني څوک ده؟ خو دا افغان ده صحیح ده د دې زدرانو ده. ودې سل وارې دې وکړي، ودې کې کابل 2 ساعته خدای درته مبارک کړي. موږ په دې همکاري وکړو. زه افغانانو ته وایم مت تکړئ، د خدای لیاز وکړئ، د قرآن لیاز وکړئ، کار ورسره وکړئ، مه مجبوروئ دا خلک چې پنجابیان راولي دا روته. اما ده ته وایم چې ته د ما یو خبریال ته ولې وایې چې ملي تلویزیون ته مه راځه. هغه ته غواړي چې پنجاب ته لاړه شي، بیا هند ته لاړه شي، په ډیلي کې د ډیلي د بازارونو ښایست وګرځي، یا پنجاب کې د بازارونو ښایست وګرځي. د ما پېغله ته چې کار نه ورکوي نو چېرې لاړه شي؟ هلته وایي نړۍ مې دې وپېژني. د ما 20 پیسې افغانۍ ولوېدله، افغانانو 20 پیسې افغانۍ ولوېدله. مخکې به یو افغانۍ 2 روپۍ او 10 پیسې حلدارې کېدلې. اوس ورشئ ګوګل ته، د ما افغانۍ یو افغانۍ 90 پیسې کېږي. نو که تاسې غواړئ، موږ خو ګورې د تاسې ازلي دښمنان نه یو، موږ غواړو د ملي بیرغ به مې ساتې، ملي اردو به مې ساتې، د ما د ملي ګټو مخالفت به نه کوې. هو په زور دې نیولې ده، اشغال دې کړی ده، خو افغان یې درته وایو که دې ښه ساتلی شې. موږ د تېر حکومت نه ښه خاطره نه لرو. زه د څو محدودو کسانو نه ما سوه، یو د اشرف غني نه ما سوه، ولا د یو هم د سړي بچی و. ما دې په خدای قسم داسې د رشوتخوارو بچیان، داسې د قاذفینو، داسې د لعینانو بچیان ول، زه یو هم د سړي زوی نه. ولې هر چې کې رشوت و، هر څوک به خرڅېدل پنجاب ته، هره ولسوالۍ به دوی پرېښودله. کله به یې ولسوال نه چې ورته وویل چې فلانکي چې ته اکمالات نه رسېږي، غریب به ناست و، ورته ویل چې استخباراتو باندې کار وکړه. دا استخباراتي جنګ د غزا نه ده چې ته ټوپکې دې راخیستې دي، تورې دې راخیستې او غزا ته روان دي. استخبارات کار در پکې کوي، شلوار یې مو ورته ویلي دي. اما دا کار به یې نه کوو چې مېږې وروره نوسې جان دې سه طالبه، آفرین دې سه، د مور شیدې دې سه. خو اوس به د افغانانو سره 40 میلیونه افغانان دي. که د دوی دښمني دې واخیستله، ما دې په خدای قسم وي، ته به په 100 کلونو کې په 100 ورځو کې تا ته ټول. او بیا دلته خلک مجبوره کېږي، هغه صاحب الکوزی صاحب چې نه تنها دا چې پنجشیریان به چې شي ګوره پنجشیریان خو کوي یا څه شي یا څه نه، څوک به د قدرت لپاره هغه کوي، تبلیغ هغه به کوي، وایي موږ راپورته کوي، څوک به د جشن لپاره کوي. خو د اصلي ملت که پام چې راپورته شي، هغه بیا نه قدرت غواړي نه بیا شی غواړي، بیا به د ټغر در ټول وي. موږ درته وایو خلک مه مجبوروئ چې د تاسو ټغر در ټول کې راشئ، کار وکړئ. افغانان یې هر افغان ته وایم کار ورسره وکړئ چې په هره اداره کې. اما که چېرې د خلک ووژل، که چېرې ته دا اوس دا وحشتونه کوې، دغه بې تعلیمه بې وجدانه چې ټوپک دې په لاس کې ورکړی ده، هغه د ځان په څه شي پوهېږي چې تا ټوپک هغه بله سړي ته وایي 13 ډزه نیولم. دا دې ته اخلاق دي، په دې ته هغه راولي حکومت کوي. افغان صاحب د دې ملت بچیان یو. افغان صاحب اورئ، دا خو تاسو ته بهتره معلومات شته چې ټول افغانستان په اصطلاح باندې دوی په 11 ورځو کې البته فتح کړه. دا راته ووایاست چې دغه پنجشیر ولسوالۍ دا د افغانستان د پنجشیر ولایت، البته ځکه چې موږ اساسي قانون کې ولایت، دا د پنجشیر ولایت دا د افغانستان برخه وه که نه وه؟ دا پنجشیر ولایت دوی ولې ونه شو کړی چې لاندې کړي؟ ویې نه غوښته که ویې نه اواز مې درځي؟ بله بالکل راځي. اول خو ګورې پنجشیر چې ډېر لوی طاقتونه ولاړ دي افغانان، او پنجشیر همیشه یو د ډېرو طاقتونو غلام پاتې شوی ده. داسې د فرانسې نه راواخلئ، ګورې څو میاشتو نه مخکې فرانسه په دوی باندې کار کوو. نو فرانسه او فرانسه چې شي کوي، دغه لوی لوی طیارې په پاکستان هم خرڅوي، په هندوستان هم خرڅوي، په نورو هم خرڅوي. نو فرانسه یو انفلوینس لري په دې خلکو باندې. همدغه رنګې نور خلک طاقتونه دي، حتی دوی د هر چا منصب غلامي منلې. په دې کې هېڅ شک سره نه ګورئ، امرالله صالح ما باندې ګران ده، ځکه چې د پاکستان خلاف ده، د پنجابیانو خلاف ده. امرالله صالح ما باندې ګران ده، خو دا وګورئ دغه بله ورځ ورته یو فرانسوی راغلی و. د دوی خلکو همیشه غلامي منلې ده د خپل یو هغه دپاره که نه چې دوی یو مشروعیت ولري. نو ګورئ که دوی غواړي چې په حقیقت کې طالبانو ته وایم چې
تاسې راسئ ګورئ خو معلومه شوه چې تاسې په زور نه شوه نیولی هغه خلک چې در سره توافق کړی ده د دوی پښتنو او د دې تاجکانو ازبکانو لاس ونیسئ اوس منشیر سره هم یو موافقې ته ورسېږئ مه ورکوئ اجازه یعنې دا خلک خو غواړي ګورئ اشرف غني صاحب نه مخکې دې خلکو غوښتل مخکې د دې نه چې د ارګ نه اشرف غني صاحب ووځي بایډن ولې په قهر شو نن ټرمپ څه ویلی افغانان د ټرمپ ویډیو ما په خپل فیسبوک کې اچولی ټرمپ وایي ما چې کله طالبانو سره خبرې کولې په هغه وخت کې وایي ما په اشرف غني باندې اعتبار نه درلوده وایي اشرف غني یو خاین ده وایي اشرف غني د موږ ټول سناتوران په جوب کې اچولي ټرمپ وایي زما فیسبوک ته لاړ شئ وایي اشرف غني د موږ د امریکا ټول سناتوران په جوب کې اچولي وو وایي اشرف غني باندې ما باور نه درلوده ولې باور پرې نه درلوده افغانانو ځکه چې اشرف غني افغانستان ته متحد اشرف غني افغانستان ته وفادار و عبدالله نه و رحماني نه و چې پنجاب ته وتښتي او کار وکړي دا خلک به ووینئ دا طالبان به دې ټول په چوکۍ هم ورکوي ولا دې عبدالله ته به یې ورکوي ولا دې رحماني ته به یې ورکوي ولا صلاح الدین رباني ته به یې ورکوي ولا چې هر د دوی ملا هغه ته به یې ورکوي عام ملا صاحب خان چې تعلیم یافته وي هغه د هېچا زوی به څوک ورته نه وایي هغه بېچاره به ګرځي داسې نه کېږي طالب که غواړي چې په خلکو ملاتړ ولري زه دې ملاتړ کوم ځکه زه جاسوس نه یم چې ودرې ما ته د 2 روپۍ راکړي قسم ده که وطن ډنګ کړم چې زر ټوکړې وي او زه په دې خوشحاله یم چې اشرف غني صاحب جنګ ته اجازه ورنه کړه ځکه امریکا خو جوړه کړې ترکیه وه امریکا خو په لاس ورکوو په هر کې ووینئ څو ساعته مخکې څو ورځې مخکې جمهور رئیس برمته کړی و د خاصو ځواکونو د امریکایانو هغه اخري ویډیو یې وګوره چې په هغې کې د جمهور نه خبرې حتی خطا کېږي هغلته مایک نه و ورته هغلته یې ګروپ نه و لګولی لایف نه و اما چې کله دا اوسي د افغانستان خاص ځواکونه د دوی سره په یو ډول پوهېږي او اشرف غني صاحب د دې جانب عاجله ډول باندې ځکه د هغلته خاص ځواکونه وو خو د شیانو